ترشي علالك لمنگا کڑستا شکری تدرزینا لا ترازین ما خبر کا جزا پاسه درتا ویلکم لیکما خوک خانمی خوزاجی را سرده دادی را سمگا خانم را دوری را طول را کوٹا کی برودی دا کارو کا او دا کارو کا دا کارو کا او دا کارو کا بار کارو کا او کور کارو کا نزا حیران دائی مکانا جزا یو کسی ما او سر کارو را کوما زر بیری مورده جی آسان لوازو کا او یہی چارو کا کلا وادو کا او یا جاگا بل لوادو کا ولی سے زیادہ جی گزارونا کیے دا تو خودتے کا خدا بل پکی سوکتے ہم زانی آدو ما حساب کتاب نه یو حساب کتاب دې پوی نه کړ ځای ټول باندې دا پسې حسابونه راوړو او د اسلامي خر دې نه اساس کړی مې یو طرف شړی او کړی مې بل طرف شړی دا سوچ کې چې الګ بستړی کیږي نه ظالم قسم درته هم کته په خبره پیږي دا تاسو به څه جوړیږي اوس نو انسان یو مال څه شي زناور نه نور تاسو اوس اسلام ته په خبره لاړه خبره وکړه دا خر دا شان دی څه دې نه بریدي کله به ګاډي واجی کله به دغه واجی دا ایو واجی کله به کیجاو وتړي کله به غاڼې جوړي کله به شګي جوړي او کله به بازارنا پیری وړي راوړي نو کار خو کې کنه ته کارم نه کې انداجي ستا مطلب څه دی زه دې کومه مال نه راوړه مال زه مې جارو کو خپل حسابونه کوم ما باندې ځکه بچا دا ول خان منډي دي دي دا هغه ډوري منډي یاري مالي دي دا ول خان منډي دي ډوري منډي نه دا ولي کړم را ولي کړم څه چلې دا ول خان منډي دا کوم څه نه جوړيږي چې زه څه کوم پتا څه د څه کارو کړه یو لس شاپره کدوان دي او یو لس شاپره دغه دي ټماټر ته ورشه هغه به خرڅ کړي دغه پیسې تر وړه ها زه به پیسو کې عمر نجيب خرڅه ته راکې کنه ته خو دې پیسې راوړه بیا خرڅه در کم کنه ها دا چیټ ځان ته واله ها دا یې پلان راکړه ها صحیح ده ټول عمر دې منډه ته وایي کنه پېمانه دې نه دي دا نشي کولی دا اوس ته وګوره نو زما کوم کار کومه د کور کارونه نه کوم د بار نه کوم بس ارڅه کې کنه لا یا سره راځي یو ورځ مې دماغ کار وېدي ته هاره چپ دا دماغ کار پر خودل ته اوس خام ګوري او دا سره راځي سینده بدانګه ما زما دې ورته ولا زو د کېږم را خوب مې باندې زو د کېږم ما په خوب کې ګارې لا سره راځي چې تختم بدلا هغه ورته غړ دښمنی ګورم تا ته نه معلوم زما یو خبره دوه منډه ده ورشنا وخت دا څه ټیم شو 2 بجې دي او ځان خو مې خشته تیار کړی جنې برا کی کو نه مې خسخ کار مړی کوم دا ته پوښ کوم چې مته پوښ کو د کورنو زه کور معلوم نه دي دا کله چا خو دا دلال بشو د کل خلک ناس د دنیا او بګورو راځي تر دا غنته پوښ یا کدو نه ګرانېږي او نه ردانېږي چې څنګه دی ورته قشان دی او بینډۍ او ټماټر ټول باندې منډه نه کار وعلیکم السلام څه چل دی کا لکه څنګه چل دی خیمه ولې ته خو ته ما خبرې کړې پر دې خبره ده څه کې ته ما زمانه ته روانه ما پلان حساب کتاب را کړې چې را کړې اته دمګه سبزی پر دا ول خان منډي کې ورغه به خرڅ کړې ور پیسې درا خدای دې چې تا چرته ما کړې دا دا سره روان چکر وکړو چکر می کور ته روانه کې بار روانه دا سری ها نه بولی په دې کې څه کار دی اره کا خوځه مخه نه دا خو نه مازغه سره کې لګا هه هدیرا دې مولا به تا نه خو لګي ډېر خوږ لګي څنګه کوم بل دنیا ته روانه ما ها لا اوس مو سي ها زه به له لاونې زموږ دغه بیګه ها ये घर में क्या लगा घर में लगा दे यार अरे घर में लगा दे यार ढेर मजा कर यार अरे गुड मजा कर यार सब मजा कर है समोसे ya kapag pasa pa hey दामा मेहमान तो मेहमान था لا لك समोसे لا ما يقول لا بس ورزم لا بس ما समोसे وخورني ولا شو بس ورزم قسم ده خدای چې بنه زمنه اوس پر دې وخت کومه دا دمه نه ما لا راکه ما خورې ما بل چې ما نه واغشتري ها لا دې نه باندې کیدا زمانه لا دا شرکه انا قاعد هاي كده समोसे कुछ
ته د موسی کومه او دا مونږه نه مونږه ته خپل بیا بس راځه ما کنه ما خوځه ته کوم ځای روان دي څه ځای روان ما وای هغه چیرته شو هغه د پیسو پرچا څنګه شولا نو د منډي واسه حساب کتاب څنګه کومه هو دا بس روانه ما رګد منی نوم شدغه خالته چی نظر کړی سوک زړه بچا لور کی سوک دغه زمانه کی مو ټوپونه د ما کوم د خدای د تباکه ټول هغه د باندې کار وکم خپل ته د کار په خپل راکا او چې راکا خپل ویم یې ګولا څوک السلام علیکم وعلیکم داخل لګه خواکا خوا دا لکه ولې خو ګولي ویم خیر دی ام په دې سره ویم د خان سید لاله د کور کم ځای کې دی د خان سید لاله دی هغه څه کوي ویم هغه کرم رور ته رشته کړی دا خرشته مولا کړی دا سکار وو کې کنه ستانم څه زمان ګلپاڼه نو مته ولې خیر چې څه تاسو کې زر پیغو که چیزونه اول کور کم دی دا سکار وو کې کنه دغه مخامخ لار د تخکاری په دغه لار باندې ورته شي راسي او چې مخامخ ورشي غټه د لرګي دروازه ده او دغه سره سپیدر څه کوم لار ده سپیدر او څه کوم لار ته ده سیده او کله چې زره سره لار شمه نه زمون بلار چې سب تاسو ده نه دا سیده ده په دې لار چې پر دغه کې اخر ولار ده په دې واپس وځي حاضر سیده څنګه خپل راته وکړه کو دغه چې سره لار شمه لا نه موږ زو خو دې د سراسي خو کته خر لماله شو غاځه سیده ده دا مون کاټول خرو سره دې نڅوکو یاره ورته ما کنه او ساده ګل ته چې یو خپل جینې ملي دي او راشه مړه دغه لاله ساده ګل اوس په ما وخت لري کما ور سموسه غوړې په پلا پس ورځم اوس په ګورو ها راځي ګل اوس په فاحشم ها ساده ګل راځي ګل بلوام راځي ګل وکه لګا زي ما جنگي ولا د خوب د یوستیا دا په دې غاړه شبا ازیل سمانوا حق ولا سموسه تختیا ولې څه دا سره وېسا دا کوګه برو السلام علیکم کور کې سوګم څه چل دی ولې دا ګل وی ما سموسه تختیا دی ګورا ستا دکان دې سموسو ما دکان بازار ته دکان ما په دوه خدمات یې لیمبو به کا دی په باندې کې ما سموسه تختیا اخو ما منډي ته پیسو پسې لګلې ما ته شو درېږي ولې پسې شو دی شو درې کنه شو دا خو دې چې تاسو سموسي وخورئ ته درې مزه نو ته ماشوم یې کنه ماشوم نه مزه ما ته مسل لبیره کا شابه در کا د څه څه دوی پیدا کما ما مسل لبیره شابه در کا یاره خو ساده ګوله کراله کور ته بتا باندې پیل اسمات ته مخورګه ما مسل لبیره دا سمبا کنه ډبا سره ها دا والا کدا موږ ولله چې په بیا ولا بغل ور نشي صحیح ده کوتا کاسه کوتا کراله مې پیسې راکا خو به دی وستما قلت له ټول قصه کومه ها وزادم شيل بطريقه شتا ويدا كم ده خد بي اريان كم ها جنگي السلام علیکم جوړ تکړه خوشاله سمیا لکه څنګه دا راته چې غزنانه غدو تاسو کړه درې دا څوک دي ولې کو هغه زمونږ خیره ده کیږي دي او دا راته وای چې دا کوم ډیره خشته وغه ستا خو هم ډیره خولي مړه خدای مدونه بادرنګ خیره مخولي له خدای بادرنګ په ګوره بسې کې چپړه نه مړه او کنه دا دي شوې دا لاس کې دي سیتو ہے سموسه دي نو پدې څه کې سموسه مې راوغېستلې خینه مې راوغېستلې دا ګورلاګه مانیو خړې و درته ولې لیمبو په باندې نه مړه دا خو دا څو سموسې وي دا لس سموسې وي او وی خوړې دا مزهم کوله بسې سموسې دي دا کار وګورم دا نیمه تو خره واده دا نیمه مو خره خلاص کار دی یو خبر ده کوم ساده ګولې قمقه چړې هغه بیا مخ نه نو خبر ته ونشي دا دوګه چې ورشو بس اراده او بده ته کور کې نه اوسه کور کې دا ساته پوس کوی بیا دا قمقه دا سره کې راځه دا کې در مرشي وګورم دا مې مونږ نور دا سي مړې جنګ خدای دې تباکا ته ستاري شنو ته زاریان شو دومره کورې په ما ساده ګوله تاسو هم داسې کوتو کوم کنه چې یاد به ساتي درجه بیا یاره ول خانه ما ول په خپل لاس چټ ور کړې مړه ولې نه ور کړې زه دا ته دومره غلط سړی کارم خو کار کوم یا خدای پاک نو څنګه نه وروړیا اسه ماشوم دی راځي مړه دا راځي په موبایل باندې اسه په واتساپ باندې به درځي خامسه یو ما دې منډي ده او واپس به سلام علیکم راځي سلام علیکم وعلیکم څنګه علیکم ته به راځم خدای چې را لګنه دا زستا په انتظار مچ را بس ما وایي دا چې به انتظار کې دغه شي باندې دا پرې دا چمکا دی جنگي سه یې څه لوبه کړی دا
څنګه وعده کړې ده دا سموسې دې ولې خوړلې راځي خو د قسمت خبرې کېدې چې زما په قسمت کې وي ما مخکې راغی ما دې ویل خوري ما ورته راو نو چې مې دې وخوړې ته به ژړا شو ظالم ما ته وایي چې ما پلار پسې ځم ما په خپل پلار پسې ظالم ماشوم هلک ته تا ته سموسې وخوړلې ها ته دومره نه پوهېږې هغه زمانه ها ته په دې څه کې په دې دا خو بیا به کې کېنه کېنه چیرته پیسې راوړه شابه پیسې روباسه شابه پیسې خو ما نه وړې څنګه دې رانه وړې ما به دا هغه چیر پرېوتې زما نه دې راړم هغه مې پرځې دې وړې نه زما په ځان ما زما پلار ته چې بله ډاکه کا یا خدای پاکه داسې الواد باندې وړلم که نه چې د سیم نه دی د سم نه دی نو تا کوم بادامه بسته ورلېږلې او ګزوان دې ورلېږلي که نه ګزوان خو دا پر دوکان کې زاړه شي خدای دې بي خو نه باسه د 550,000 روپو کا دوانو ټماټر دي هغه به ډېرې پیسې دي ورشه څه کار وکړه بیا پلار مې راولېږم زه ورته ټلیفون کوم بیا هغه پیسې راکړه شابه دا داسې به درکړي شابه در ورشه زر ځه زر ځه شابه چې په 2 منټه کې دې راوړي ګورې یاره اول خان څه کار وکړه به دا پیسې وله ورکړه مړه به زه به بیا چلو کوم زه به وټساپ باندې د هغې د پارچې هغه پارچه در لېږم یا خدای پاکه ته وله ورکړه بس ما ته د ټلیفون وکړو که نه یار صحیح شو السلام علیکم یو دوه درې څلور شل زره شوې یوې زره یویشتم زره شل زره او 1500 نو چې ما څو روپۍ راکړې شل زره او 1500 شل زره او 1500 د شلو زرو نه چې 1500 درکړي السلام علیکم خدای بیا څنګه دا په خو د مخ پیر باندې شو یا ته کوم وتلې خدای مکه دی خو راته ماته ډیر ضروري سوال جواب به لرم راځه ورته یو مې دا پکې شاته پکې ما دا یې وزګر پکې ضروري کار به تر راځه واچو حساب به کوم څه مې دا خبره کومه دا خپل ضروري خبره روزه وږي شل زره او 1500 څو شي شل زره او 1500 دا یو ویشتم زره رایا دا خوري شي کنه ولې ما خو شل زره او 1500 راکړي ما ته دا خبره کوي دا دا یو نه خبره نه خبرو ما به ما جنگي پیژنې هم دا غخین رواني وي جنگي دي کړه او یاره یو وخت کله غونډه کې خوره واستاد پوزه رمانه کاو او کدا پیمان وای پیمان د جمعه تر سره نه یې مله دا بیا خدای دې پیمان خو بیا خدای راګي کنه نو پلار د پخپله کونډ نو طالب څخه د جوړې د تبه مې دې تباجي ما ته جنگي خینې وي په ساده ګل مړ بیلې پیمان کده او زه خو ته خبره ما ته خو دې نه خبر کړه ما ته خر پالش کو خر مې دمکو د کار مې راوسته او ما نه بخیل رانی ما ته په ساده ګل مړ بیلې او دې سره د تیم تار جوړ کا ايه سمیا سلام هم ډېره ښایسته خو ته ماشاءالله ښکلې پته مې لګه یاره ما وایي غټ کار دی وکړو خو خبره ده کومه ما د پلار وایي دا واده نه کومه وایي پردی خور ډوډۍ ما نه کار کوم وایي ته بې پیسې ما ستا پلار ته شو ته بګل دی یاره ولې بې پیسې د کول په شان ځواني تا کیسه چل دی ما تا خبره کوله سبا کو دا چې کار وکي هغه ماته وی کو ساده ګل په ما باندې خرچي پرچی کولی شي ځکه چې ډېر سمارټ ګرځي تک جړ څوټه چولو خولي کو خرچه په کولی شي بشیر تر اودو خبره کنه ما سره پیسې د کډوانو پیسې ها دې کار وکي کنه یو دوه درې څلور او دا 1500 دا شل زره 1500 روپۍ صحیح ده دا 1500 روپۍ دا جیره ورکړه ما ویم په دې د کډوانو نور تخم راوړه بالکل مې خوښه او دا شل زره غیره ورکړه بیا ساده ګل وایي ځان له میو کپ والا میو کپ نه شو د بګلې پرېشه میک اپ وته وایي شاپینګ وکړه دا څه کار کوو کنه چې ورده مو کوسه کې وته کې نوم راځه ما پس واخه نه صحیح ده باندې کار کا ته باندې دې 1500 روپۍ ورکما هم بدینو د کډوانو ته خبره واله اې پوره معنی وګړه دا نه بیا اته پور موږ تاسو خپل نه ودا د کومه دړي ملک پړه کی خو راځي چې انجینر سره دې ملو کوم راځي کور ته ورځو کور ته ورولم کړه
دا ټیک را ټیک دا ما لاس راکړه دا چې ورغله خبر وکړه په ما باندې بیا ټیک راغی ما اسمع دا کور دی دا دا کور دی دا بدي ترى بروجي ترى پروچې نه وته دا ولی هغه دې جامو نه هغه ته ویږي دا کاږي دې ستا تاسو کو کاری باندې هلا لا چرګي وي نو په راوړی ودا دا کینه کین دې خشيري ورستا د پوتونه مانه کول او داسې باندې بیان دا کنه ته کون چې خاره را باندې بیان تاسو ته به ساده کول غوړې ډېر خستره ما وته ما واسي د کمکل چاندي ما په ډېر صفا دی ما ډېر مینا ناشته یا سي خبره ودا کوي چې دا چې دې مونږه انو نه چاته کړه نو خو دې پلاټ زکه وته نه کړه اي ها Spirit!